په لاس انجلس کې امریکا کې چې دا کم اور لګېدلی دی نو د هغې متعلق څه دی نو ډېرو ملګرو تپوس کړی دی چونکې هلته کې قاضي صاحب دی هغه هم په لاس انجلس کې امریکا کې دی قاضي فضل الله صاحب نو د هغې په باره کې ډېرو خلکو تپوس کو چې یاره په امریکا کې خو هغه موجود دی او بعض خلک چې دی نو د هغې دا ذهن دی چې دا په امریکا باندې د الله یو عذاب راغلی دی او دا یو عذاب دی او بعض مسلمانان چې کم دینو د هغې په دې باندې خوشحالیږي او بعض چې کم دینو هغه دا خبره کوي چې نه هلته کې مسلمانان هم شته دی نو او د هغې خبره هم ټیک ده ځکه چې زمونږ قاضي صاحب چې کم دی فضل الله صاحب هغه ډېر غټ سړی دی او الله دې نه په امریکا کې ډېر غټ کار اخلي نو هغه هم په لاس انجلس کې موجود دی نو د هغې تازه ترین خبر دا دی ملګرو چې ورسره څونه په واټساپ او په دغه باندې رابطې وکړې نو هغې خپله اطلاع دا ورکړه چې هغه لاس انجلس چې کوم اور و هغه موږ ته تقریبا دونه رانږدې شوی و چې زمونږ او د اور په منځ کې تقریبا 4 کیلومتره فاصله بس پاتې وه نور هغه اور دونه موږ ته رانږدې شوی و خو د الله کرم ته وی ګوره چې هغه هوا چې زمونږ طرف ته اور راوړو نو هوا هغه روح اول زمونږ طرف ته چې کله 4 کیلومتره فاصله پاتې شوه نو بیا د هوا هغه روح چې دی نو هغه بل طرف ته شو نو اوس وی الحمدلله هغه اور چې کم دی نو هغه په بل طرف باندې روان دی خو دغه شان په دې کې هلته کې مسلمانان هم موجود دي زمونږ غټ غټ علما پکې هم موجود دي چې کم خلک د فلسطین باندې به خوشحالېدل دا ورته صرف الله ښیي دې کې به د خلکو ډېر نقصانونه شوي د مسلمانانو هم پکې شوي خو دا صرف الله ښیي چې څنګه مفتي تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایلي وو که نه او ډېر هغه تقریر چې اوس هم ماته یاد شي نو سړي دا ویښته په سړي باندې سم ودرېږي هغه چې څومره جوش سره دا خبره کړې وه چې امریکا خو ځان ته سوپر پاور وایي که نه دا خدایي دا د امریکې نه ده او دا ځان ته سوپر پاور وایي خو الله سپریم پاور دی اوس چې الله ورته کم خپل طاقت وښو نو په منټونو کې د هغې هغه ټکنالوجي د هغې چې څونه جهازونه دي څومره هر څه دي هغه راځي هغه پې اوبه هر څه ورچي هغه کیمیکل کم سره چې اور مړ کېږي هغه هر څه کې مصروف دي خو چې الله دا اور بل کړی دی او کله الله وغواړي دا اور به مړ کوي نو کم مفتي تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه چې کومه خبره کړې وه هغه هم ورته الله وښوله چې د الله داسې طاقت دی چې که دا ځان ته سوپر پاور وایي امریکا نو الله سپریم پاور دی الله سره سم نه کیږي نو هلته چې کوم زمونږ مسلمانان دي او زمونږ قاضي فضل الله صاحب دی ډېر غټ سړی دی زمونږ د پښتنو هلته یو شان دی او زمونږ یو عزت دی او زمونږ چې څونه ته الله هلته کار اخلي او څونه ته الله کار اغستی دی او څونه تکړه سړی دی الله دې د هغې هم حفاظت وکړي او الله دې د هغې د سایه زمونږ په سر باندې تر ډېر وخته پورې قایم او دایم وساتي موږ به دعاګانې چې کوم مسلمانان دي الله دې د هغې په دغې اور نه حفاظت وکړي په امریکا کې موجود دي الله دې د هغې حفاظت وکړي د مال جان د هر څه حفاظت دی الله وکړي